مزل مې وکړو په ازغنه ځمکه نږدې منزل ته زه یو ګام پاتې وم د ازادۍ خوب مې لیدلو بېګا د ازادۍ خوب مې لیدلو بېګا سحر چې پاڅېدم غلام پاتې وم مزل مې وکړو په ازغنه ځمکه نږدې منزل ته زه یو ګام پاتې وم د ازادۍ خوب مې لیدلو بېګا سحر چې پاڅېدم غلام پاتې وم او متفرقه شعرونه به ووایم وایي ځان نقیب صاحب ځان مې مړ کو ستا د زوره مې ځان خلاص کړو ځان مې مړ کو ستا د زوره مې ځان خلاص کړو د وختونو د پیغوره مې ځان خلاص کړو او شهادت مې د ځوانۍ په لب وسکو شهادت مې د ځوانۍ په لب وسکو لیونی نه یم د اوره مې ځان خلاص کو او شهادت مې د ځوانۍ په لب وسکو لیونی نه یم د اوره مې ځان خلاص کړو او زلیخې که زمانې ته د قدرت چغې وهلې زلیخې که زمانې ته د قدرت چغې وهلې د یوسف غوندې د توره مې ځان خلاص کړو او تورې خاورې مې د اوخرې پروا نشته تورې خاورې مې د اوخرې پروا نشته د دنیا د ادم خوره مې ځان خلاص کو کلام بس شریکم نقیب صاحبو وایي خپل وصیت لکه منصور په سر د دار ولیکئ خپل وصیت لکه منصور په سر د دار ولیکئ پښتنو یو شئ خپله خاوره خپل اختیار ولیکئ او که چېرته یو نه شو نو ورک به پښتانه زلمي شي که چېرته یو نه شو نو ورک به پښتانه زلمي شي دا نصیحت د خپل بابا ورته بار بار ولیکئ او د حق په لار کې بهېدلې د پښتون وینه ده د حق په لار کې بهېدلې د پښتون وینه ده دا حقیقت د شهداو په مزار ولیکئ او د حق په لار کې بهېدلې د پښتون وینه ده د حق په لار کې بهېدلې د پښتون وینه ده دا حقیقت د شهداو په مزار ولیکئ او هسې نه چې ګیلمن وي بیا د تا شاعره هسې نه چې ګیلمن وي بیا د تا شاعره دغه پیغام په هر بازار په هر یو ښار ولیکئ او هسې نه بیا چې ګیلمن وي پښتانه شاعره دغه پیغام په هر بازار په هر یو ښار ولیکئ او مبارزې د امن وکړئ په دې تور نظام کې مبارزې د امن وکړئ په دې تور نظام کې شمع د علم بلوي په هر لار ولیکئ او نقیب صاحب شعر ته توجه اول د عدم تشدد نظریه جوړه کړه بیا په تندي ورته د امن پیروکار ولیکئ او اول د عدم تشدد نظریه جوړه کړه بیا په تندي ورته د امن پیروکار ولیکئ بیا چې راغونډ په یو ټغر شي پښتانه سیاپه ورته پښتو ژبه کې داسې اشعار ولیکئ